اول ځل چې ما مار ونیو زه په خوست ولایت کې موږ هلته وو زموږ کور هلته وه د طالبانو وخت وو تقریبا یو میاشت ما ځان سره ساتلی و ما چې کله راباسل ټول به رانه تښتېده خوشبختانه اوس مې شاګردان جامعې ته تقدیم کړي او دغونه مار لاړم چې ما سره دی بل څوک سره نشته په افغانستان کې د لاندې ټاپې کې د ټول کورونه که مار راوځي بیا ما ته اړیکه راته نیسي یا به د شپې 2 بجې که د شپې ما ته اړیکه راته نیسي دوستانو ته مې دغه پیغام دی چې کله مار یا لاړه مې ویني باید چې لاس کې ونه نیسي هر کله به د مرګ سره تهدید وي دا چې ته یو مار رانیسي هغه د نه چیچي یا به در سره کار نه لري یا به عاجز وي یا ورځ د نه چیچي دویمه ورځ به د چیچي